ډېر کم وخت کې چې د ښځو د کرکټ په برخه کې موږ خپل فعالیتونه دوباره شروع کړي دي. دا کیمپ چې فعلا اوس جریان لري د 40 تنو نجونو لپاره دی چې د افغانستان مختلفو ولایتونو نه نجونې پکې اشتراک لري چې د دې د نجونو ترمنځ زموږ 25 کسان دویم پروسې ته انتخابوو چې انشاءالله هغوی باندې به موږ هغه د نشنل لیول یا د ملي سطحې باندې به پې کار کوو او داخلي او خارجي کمپونو او میچونو ته به آمادګي نیسو. موږ د آی سی سی هغه فول ممبرشپ مشروط ډول باندې لرو چې د هغوی شرایط دا دی چې موږ باید ښځینه ټیم ولرو. نو د هغې خاطر موږ هم کوشش د افغانستان کرکټ بورډ رهبري خپل کوشش پیل کړی دی چې موږ خپل په اسلامي او افغاني چوکاټ کې خپل ټیم ولرو. تر اوسه زموږ نجونې په هغه لیول باندې نه دي چې موږ هغوی ملي سطحه ملي ټیم نوم ورته ورکړو، خو زموږ کوشش روان دی چې هغوی ملي لوبډر ته ټرین کړو. انشاءالله چې نجونو کې استعداد شته او دا 20 ورځني کیمپ کې چې کوم تغییرات راغلي دي نو دا موږ نور هم خوشبینه کوي چې زموږ کوم زحمت چې موږ روان کړي انشاءالله هغه به هدر نه ځي. د نجونو کې استعداد، جذبه او توانایي شته. انشاءالله زموږ امید هم دا دی چې موږ وشو کولی هغه کوم فیسیلیټي او کوم امکانات چې د افغانستان کرکټ بورډ رهبري د هغوی لپاره په نظر کې نیولي دي او کوم کمپونه چې موږ آینده کې په پلان کې لرو نو دا به سبب شي چې موږ وشو کولی یو ښه قوي لوبډله ولرو چې د افغانستان نمایندګي وکړي په نورو ډلو کې. کمپونه موږ په نظر کې ورته نیولي دي مګر دا کمپونه نظر د دوی په هغه کوم سطحه چې د دوی د توانایي سطحه ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرکټ زده کړه د هلکانو او د نجونو لپاره فرق لري. مثلا د هلکانو لپاره امکانات زیات دي مګر د نجونو لپاره امکانات کم دي. نو موږ نشو کولی چې ډېر پریشر په نجونو باندې راوړو. نو انشاءالله هغه کوم پلانونه او کوم کمپونه چې موږ دوی ته په نظر کې نیولي دي انشاءالله په آینده کې به له تاسو سره شریک شي او زه خوشبینه یم چې موږ به یو په تمامه معنا د نجونو ملي لوبډله